سردردي یوه داسې عامه ستونزه ده چې ځینې کسان هره ورځ ورسره مخامخ کیږي او زیاتره بیا په اونۍ کې یوه یا څو ورځې له دې ستونزې کړېږي. سردردي بېلابېل ډولونه هم لري. که څه هم د سردرد لپاره بېلابېل ډوله درمل هم شته، خو دلته یې طبیعي لارې هم درښیو، ځکه طبیعي لارې تر درملو غوره او کمجانبي عوارض لري. اوبه وڅښئ. په بدن کې د اوبو کموالی د سردردي لامل کیږي. څېړنو ښودلې چې په بدن کې د اوبو کموالی د سردردي لامل کیږي. نو که چېرته ستاسو سر درد هم له همدې امله وي، نو د اوبو له څښلو وروسته به مو له څو دقیقو تر 3 ساعتونو پورې د سر درد مکمل ښه شي. الکول مه څښئ. دا برخه د لویدوزو لپاره ده. ځینې وخت په هغو کسانو کې چې دوامداره الکول څښي د سر درد لامل کیږي، نو غوره ده چې څښل یې بند کړلی شي. خوب مو پوره کړئ. د خوب کموالی د بدن لپاره د نورو ستونزو ترڅنګ د سردردي لامل هم کیږي. څېړنو په ډاګه کړې ده هغه کسان چې په 4 ساعتونو کې تر 6 ساعته کم خوب کوي دوامداره سردرد لري. خو ډیر خوب هم بیا د سردردي لامل کیږي. نو تاسو باید هره ورځ له 7 تر 9 ساعتونو پورې خوب وکړئ چې ډیر مناسب خوب بلل کیږي. د اړتیا وړ غوړي وکاروئ. هغه غوړي چې له طبیعي بوټو څخه جوړ شوي وي غوره درمل دي. ویټامین بی کمپلیکس تجربه کړئ. ویټامین بی ډله د محلول موادو مهم مغذي مواد دي چې په بدن کې ډیر مهم رول ترسره کوي. د بیلګې په ډول د اعصابو له لیږدونکو سره مرسته کوي ترڅو خوراک په انرژي بدل کړي. همدارنګه ځینې ویټامین د سردردي مخه هم نیولی شي. څېړنې په ډاګه کوي چې د ویټامین ډي ډله چې ټول 8 ګروپه لري د بدن د نورو برخو ترڅنګ د سردردي لپاره هم بې خطره او ګټور دي. د اوبو په یخې ټوټې سره د سر درد آرام کړئ. کله چې تاسو په سر باندې یو لمده یخه ټوټه ږدئ، نو هغه د التهاب د کموالي او د اعصابو په رګونو کې د وینې د جریان د تیزوالي لامل کیږي چې دا ټول د سر درد کمولی شي. سم خوراکي رژیم وټاکئ. تاسو باید خوراکي رژیم منظم کړئ او هغه څه چې د سردردي لامل مو کیږي باید له خوراکي رژیم څخه یې وباسئ. چای یا کافین لرونکي قهوه وڅښئ. هغه څښاک چې کافین لري لکه چای او کافین لرونکي قهوه کولی شي د سر درد کم کړي. کافین د خلکو د اخلاقو، حوصلې او هوښیارۍ په ډیرولو کې هم مرسته کوي. که تاسو غواړئ چې د سردردي په وخت کې کافین وکاروئ، نو زیات مه کاروئ، ځکه د بل هر څه په څیر که کافین هم زیات وکارول شي زیان لري.